چې موږ یې د خوست ولایت ته د مسؤل په صفت رالیږل سوي یو. که څه هم دا مسؤلیت یو دروند بار دی، بیا هم د مشرتابه د لزومدید په اساس لبیک ورته وایو که متبعات وي که نه وي. که دعوا کار کولی سو که نسو کولی، خو بیا هم کوشش کوو چې په خپل خدمت کې د مسلمانانو مشکلاتو ته رسیدګي وکړو او خپلې دروازې د دې مسلمانانو او ولس پر مخ باندې خلاصې وساتو. او که په شپه یې که په ورځ یې انشاءالله موږ به ستاسې سره همکار یو، ستاسې خادمان یو، نه ستاسې مسؤلین. د محترم عمري صاحب ته ډېره مننه کوو. یقینا چې په ډېرو سختو شرایطو کې د خوست ولس او هیوادوالو ته ډېر خدمت کړی دی او ډېرې ښه لاسته راوړنې یې درلودې. موږ ته دې هم الله جل جلاله د ده په نسبت دغسې د ښه خدمت او ښه حکومتدارۍ توفیق را نصیب کړي. یقینا چې د عمري صاحب کومې لاسته راوړنې موږ اورېدلې دي یا مو د ملګرو مجاهدینو څخه اورېدلې دي، یقینا په خوست کې در ډېره حده د اقوامو او ولسونو په مابین کې مساوات ساتلی و او ښه حکومتولي یې کړې وه. به هر حال موږ به هم انشاءالله کوشش کوو چې د دې ولسونو په مابین کې همدغسې توازن وساتو. موږ چون د خوست میشت خلک نه یو، د بل ولایت څخه راغلي یو، بیا هم که د خوست د ولسونو په بعضې عنعناتو وصولو مقرراتو نه پوهېدلو، وخت په وخت به انشاءالله د علمای کرامو څخه او د میشتو قومونو د مشرانو څخه مشورې اخلو او موږ و دوی به انشاءالله د خوست د ولسونو مشکلات پر مخ باندې په ښه هماهنګۍ او ښه منظم ترتیب باندې پر مخ وړو. لکه عمري صاحب چې مخکې یادونه وکړه چې بعضې غیر اصولي غوښتنې د عمراو او یا مسؤلینو څخه در ډېره حده غوښتنې د ولس پرانیسي. تاسې د مسؤلینو څخه غوښتنه کوئ هغه مثبت جواب در نه کړي، بیا نو مسؤل هم خفه وي، تاسو هم خفه یاست. دا کار باید موږ تاسې نه وکړو. او یا داسې غوښتنه یي چې هغه تاسې په دې پوهېږئ چې دا د ولایت تر مقام لوړه خبره ده، بیا هم د ضرورت پر بنا باندې به انشاءالله غوښتنه موږ د خپلو عمراو سره څومره چې زموږ تر وس لوړه خبره یي، زموږ رسېدګي نه ورته کېږي، هغه به در خپلو مشرانو پورې رسوو. انشاءالله په هغه کې په مثبت هدایت اخلو، وروسته به اجرات ورباندې کوو. همدارنګه د الله جل جلاله هم ثنا وایم چې موږ ته یې دا زمینه برابره کړې چې هېواد مو د کفر د اشغال او فساد څخه خلاص کړ او موږ یې د صلحې له لوی نعمت څخه برخمن کړو. هېواد کې مو سرتاسري صلح، امنیت، استقلال او ازادي راغله او دا مو لویه هیله او ارمان و. الله جل جلاله راته پوره کړو. انشاءالله نور مشکلات به هم مو په وخت په کتو سره ټول حل سي. نو د دې ستر نعمت شکرانه باید موږ او تاسې ادا کړو. عزتمندو، لکه څرنګه چې تاسې ته بهتره معلومه ده، امریکایانو زموږ پر ګران هیواد باندې یرغل وکړ او زموږ اسلامي حکومت یې له منځه یووړ، زموږ ټول هیواد یې اشغال کړ. زموږ او ستاسې په مسلمان او مجاهد پروره ولس د اشغالګرو له لوري سخته نه حسابېدونکي ظلمونه او وحشتونه وسول. په زرهاو کسانو شهیدان، زخمیان، معیوب سول او ځینې لا تر اوسه هم ترې تم دي. کورنۍ یې د راتلو په انتظار کې دي، خو هغوی ځانونه د دې په خاطر قربان کړه چې اسلامي نظام حاکم سي. غوښې په هوا کې د باروتو په لوګي کباب کړې. د دنیا لوی امپراتوریو ته شکست ورکړ او په هېواد کې مو د دوی د قربانیو په وجه اسلامي نظام حاکم سو. نو عزتمندو، هدف مې دا ده چې د نظام
دا نظام موږ ته داسې اسانه په لاس نه ده راغلی، د زرهاوو معصومو وینو په تویېدو سره رامنځته سوی ده. عزتمندو مسلمانانو ورونو، مجاهدینو، مسؤلینو او علمای کرامو راسي چې یو بل ته د ورورولۍ لاسونه سره ورکړو او په پوره امانتداري او اخلاص سره خپل راسپارل سوي مسؤلیتونه پر مخ یوسو. هیواد او ټولنې ته داسې خدمت وړاندې کړو چې د الله جل جلاله د رضا د کړېدلي ولس د قناعت سبب وګرځي او د شهیدانو د وینو سره خیانت ونه کړو. عزتمندو، خبره نه اوږدوم چون علما کرام شتون لري، وخت هم کم ده. راځم په آخر کې څو غوښتنې کوم. هیله ده چې مسؤلین یې عملي کړي او خپل ځورېدلي ولس له مشکلاتو څخه وژغوري. د خوست میشتو د ټولو قومونو مشرانو او سپین ږیرو څخه مې دا غوښتنه ده چې خپل قومونه سره متحد وساتي، د نفاق څخه یې راوګرځوي، ځکه نفاق د یوې ټولنې د خرابۍ باعث ګرځي. له پیشرفت او ترقۍ څخه یې ټولنه وروسته پاتې کوي. د علمای کرامو په خاص ډول د امر بالمعروف له مسؤلینو مې په کلکه دا غوښتنه ده چې د امر بالمعروف او نهي عن المنکر په ټولنه کې زیات ضرورت ده، باید په خاصه ډول توجه ورته وشي. ځکه زموږ او ستاسې ولس چې 20 کاله غربي مفکورې او نظریې د پردوي پالو له لوري په یو نوم او کله په بل نوم سره په ټولنه کې خپرېدې او رواج کېدې. د مثال په ډول د دیموکراسۍ په نوم یوه مفکوره یادوم چې ډېر مسلمان ولس یې ورباندې تباه او برباد کړو. نو د علمای کرامو او په خاص ډول د مسؤلینو مې دا غوښتنه ده چې ملت د غربي مفکورو د اضرارو څخه خبر کړي او په خپل اسلامي مفکوره یې سمبال کړي. یو ځل بیا په تاکید سره وایم، علما په اسلامي ټولنه کې د ملا د تیر حیثیت لري. نو د خوست ولایت د ټولو علمای کرامو څخه مې دا غوښتنه ده چې د قومونو ترمنځ یووالی، اتحاد، اتفاق، ورورولي او صمیمیت فضا قایمه کړي او ولس د اسلامي اصولو او مقرراتو نه په کامله توګه خبر کړي، ترڅو ملت په یوه داسې روحیه سره سمبال شي چې اسلامي نظام نه پوره ملاتړ وکړي او په حقیقت یې ځان پوه کړي. لکه عمري صاحب چې یادونه وکړل چې دلته د علماو شورا ټاکه سوې ده، انشاءالله وخت په وخت به موږ د دوی څخه هدایت اخلو. په نورو ولایتو کې د علماو شورا ته ډېر ترجیح ورکول سوي دي، چون قومي مسایل په خوست کې شتون لري یو اندازه بنسبت نور ولایتو ته. نو موږ علمای کرام او د قومو مشران به انشاءالله په ښه مانګې او په ښه مناسب ترتیب باندې د خوست ولایت د ورسونو مشکلات پر مخ باندې وړو. نو په دې مشکلاتو کې تقریبا در ډېره حد علمای کرام ډېر رول لري چې باید په دې کې د ولایت او دولتي ادارو سره پوره هماهنګي او همغږي ولري. د مسؤلینو څخه دا غوښتنه کوم چې د ولس سره نرم چلند وکړي، د ملت سره د اصولو خلاف چلند ونه کړي، د خپل منصب او قدرت څخه ناوړه ګټه پورته نه کړي، ځان په نورو بهتر ونه بولي، ځکه قدرت او منصب یو امانت دی، د څو ورځو لپاره ستاسې په اختیار کې دی. نو باید په نورو د بهترۍ وسیله ونه ګرځول شي. مسؤلین باید د بیت المال سره ډېر احتیاط وکړي، بې ځایه مصرف نه کړي او په خپل ماتحت ملګرو همیشه نظارت وکړي، خپل سړي ته یې پرېنږدي او په دې یې پوه کړي چې دا بیت المال د ملت حق ده او په دې کې ټول ملت یتیمان، غریبان او نور حق لري. بې ځایه مصرف نه کړي او د بیت المال سره خیانت ونه کړي. مسؤلین باید چې خپلو مسؤلیتونو ته پوره متوجه شي او په خپل مسؤلیتونو کې غفلت ونه کړي، خپلې دروازې د ملت پر مخ همیشه خلاصې وساتي او د ولس غوښتنو ته په خپل وخت رسیدګي وکړي. مسؤلین باید خپل ورسپارل سوي کارونو ته پوره امانتداري، اخلاص او ښه دیانت سره ترسره کړي، د مظلوم لاس ونیسي،
ځکه دا مظلوم ولس په تیرو 20 کلونو کې بېسارې قربانۍ ورکړي او ډول ډول مصیبتونه ورته رسېدلي دي. نو اوس موږ و تاسو باید ورباندې د شفقت لاس ونیسو. او بل د خوست ټولو درنو او پتمنو ولسونو څخه دا هیله او ارزو کوم چې اسلامي امارت د ښه بقا او ترقۍ لپاره د خپلو مجاهدینو تر سره تر څنګ ودرېږي او یوازې یې پرېنږدي او په هره برخه کې مرسته او کومک وکړي. د اسلامي امارت ستاینه په قلم، ژبه او بله هره وسیله چې وي ملاتړ وکړي. او همدارنګه د الله جل جلاله څخه توفیق غواړم چې د خوست ولایت ځورېدلي بېوسه یتیمان، کونډو، معیوبینو او محتاجه کورنیو سره پوره همکاري وکړم او لاسنیوی یې وکړم او غږ یې در مسؤلینو کسانو پورې ورسوم. په نورو ولایتو کې د دې بېوزله کورنۍ او یتیمانو، شهیدانو او معیوبینو لپاره کمیټې جوړې شوي دي. یو خو د شهیدانو معلولینو ریاست دی، د هغه څه علاوه د مسؤلینو د هڅو په بنا باندې په بعضې ولایاتو کې د دې یتیمانو دغه پر سړکانو چې کومې زنانه ناستې دي، دلته ما ولیدې د ولایت مخ ته بعضې زنانه ناستې وي چې هغو د ولایت څخه په اصطلاح کومک غواړي، د ولایت مقام ته هم راځي. د دې دپاره به هم انشاءالله موږ پوره کوشش کوو چې د دوی ته مناسب چوکاټ جوړ کړو انشاءالله. یا د حکومت په طرفه د دوی سره پوره کومک او همکاري ماهانه وکړو او یا داسې چې د دوی سره د مؤسساتو د هغه کومکي خیریه بنسټونو له لارې داسې یو مناسب کومک برابر کړو چې نورې د دې سړکانو او د مسؤلینو یا په اصطلاح د نورو تاجرانو یا شتمنو کورنیو د دروازو څخه دوی وګرځوو. انشاءالله په دې کې به موږ پوره کوشش کوو او انشاءالله پوره ملاتړ به کوو او د دوی دپاره به یو زمینه سازي د کار برابروو. او همدارنګه په پای کې هغه شهیدان چې خپل ځانونه د دې نظام د بقا لپاره قرباني کړي دي او یا معذوب شوي دي او یا هم نادرکه دي، د الله جل جلاله د درباره څخه ورته اجر عظیم غواړم او کورنۍ ته صبر جمیل الله ورنصیب کړي. نو نور خو مجلس ډیر ورسو، مسؤلینو پر مختلفو موضوعاتو خبرې وکړلې. انشاءالله هغه سپین ږیري قومي مشران چې دلته مجلس ته راغلي دي موږ به د دوی تر څنګ ولاړ یو، د دوی په کارو مشکلاتو کې به انشاءالله پوره همکاري ورسره کوو. او مري صاحب د تشکیلاتو په مورید باندې یادونه وکړله. هغه تشکیلات چې مخکې په اداره کې د ولایت د مقام لخوا څخه ترتیب شوي دي، منظور شوي دي، زموږ ورباندې تایید. انشاءالله موږ مخکې مسؤلین چې د دې ولایت په اداري جوړښت کې ډېر کار کړی دی او مسؤلین د ادارې فعاله ساتلي دي او یا یې انتخاب کړي دي، خلک پر کار باندې ګمارلي دي. انشاءالله هغه به موږ تاییدوو لکه ده چې یادونه وکړله. څه ملاحظه به مو نه وي پکښې او بیا هم وخته په کتو سره که څه مشکلات په راتلونکي کېدل هغه ته به بیا کتنه کوو. واخر دعوانا الحمدلله.